کائنات په خپله جوړ شول. د دې مطلب دا دی چې هغه بال یعنې توپ هم باید په خپله جوړ شوی وای، خو د بال په اړه به دا وضاحت ونه منل شي چې دا په خپله جوړ شوی دی، مګر د کائناتو په اړه به دا ومنل شي. دې ته موږ په نورو الفاظو کې ډاګما یعنې بېدلیله عقیده هم ویلی شو. بله خبر دا ده چې زموږ جاوید اختر صاحب به ضرور د ګاډ آف ګیفټس مثال هم ورکوي، او مثال به ورکوي چې په پخوانیو زمانو کې به چې کله برېښنا ګرځېده نو خلکو به هغه یو خدای ته منسوبوله، او چې کله به باران کېده نو بل خدای ته به یې منسوباوه. د هغوی سره دلیل نه و. دا زموږ ورلډ ویو یعنې د نړۍ لید بیخي نه دی. دا زموږ نړۍ لید نه دی، ځکه چې د طبیعي پیښو د پروسې تفسیر په هدو سره دا له کومه ځایه ثابته شوه چې خدای جل جلاله وجود نه لري. په دې اړه به زه انشاءالله اوس مخکې خبرې وکړم. تاسو حضرات به دا هم وګورئ، او زه دا تمه لرم چې زموږ دروند جناب جاوید اختر صاحب به ضروري حساسیتي دلیلونه هم وړاندې کړي، کوم چې د حقیقت په فیصله کولو کې یوه منطقي تېروتنه ده. ځکه د مثال په توګه هغه به ووایي چې که خدای وي نو بدي ولې شتون لري، په داسې حال کې چې زه وایم د بدۍ شتون په خپله د خدای نو شتون لپاره یو دلیل دی، نه د هغه پر ضد. ځکه که خدای وي نو موږ ټول د هغه په وړاندې ځواب ویونکي یو، او که موږ ځواب ویونکي یو نو د ځواب وینې لپاره د بدۍ موجودیت ضروري دی. له هغې پرته موږ ځواب ویونکی نشو کیدای، او که موږ ځواب ویونکی نشو نو جناب جاوید اختر صاحب نه به وپوښتو چې تاسو ووایاست بیا په دې نړۍ کې کړاوونه ولې دي؟ که خدای نه وي نو بیا دا کړاوونه ولې دي؟ او د هغو خلکو د جذباتو په څه کېږي د چا په منځ کې چې له کړاوونو وروسته د غچ اخیستلو جذبه پیدا کېږي او هغوی له دې نړۍ څخه همداسې لاړل؟ آیا د هغوی ټول تکلیفونه به بېځایه لاړ شي؟ اوس بیرته هماغه مثال ته راځو. که له ما څوک وپوښتي چې دا بال یعنې توپ چا جوړ کړی او یا دا پراخه شوی بل چا جوړ کړی، زه به ووایم ځکه چې دا کائنات او د دې کائناتو ټول شیان کنټینجنټ محتاج دي. د کنټینجنټ معنی دا ده چې یو شی د خپل وجود لپاره په بل چا باندې تکیه یا انحصار کوي، نو ښکاره ده چې دا کائنات محتاج دي. او که کوم شی محتاج نه وي نو زه غوښتنه کوم چې ما ته وښودل شي چې په کائناتو کې کوم شی دی چې محتاج نه دی. موږ هم باید لږ غور پرې وکړو او موږ هم وګورو کله چې محتاج شیان شتون لري نو د فیلسوفانو د اصطلاح او د هغې ترمینالوژي سره سم موږ هغې نکتې او هغې هستۍ ته رسېږو چې واجب الوجود ورته ویل کېږي. د هغه هستي ده چې د هغې موجودیت نشتون ناممکن دی، ځکه که دا هستي یعنې خالق شتون ونه لري نو نور هیڅ شی به وجود ته رانشي، او دا ټول محتاج شیان یوازې په هماغه هستۍ پورې تړلي دي. اوس که تاسو دا پوښتنه کوئ چې هغه هستۍ چا جوړه کړې، د هغې سبب څه دی، بیا د هغه سبب څه دی؟